بسم الله الرحمن الرحیم. نن ایډیټینګ برخه درسي کومه برخه ده د سټایل په سټایل کې دا هیډینګ وویل او د پاراګراف باندې خبره وکړه او په دې کې ایډیټینګ باندې خبره کړي اسون دي دا ایز د منګرون نه دی چې په خاطر استعمالي اول دا نوٹ جوړ شي نوٹ کې څه لیکل شوی دی ځکه اول په دې کې پاند ده کنه پاند ریپلیس کله چې کار په پاند باندې خبره کړې دي پاند په انګلیسي کې تشته وي پیدا کول یا موندل د دې کمانډ په واسطه کولای شي یو مشخص لغت پیدا کړو لیکنه د کړي دو کتاب دې لیکلای دی یو ځانګړی لغت پیدا کړی هیڅ په دې څه ګرځي دا ډېره مشکله وي کنه اوس دا سوي چې نه باید داسې یو کمانډ موجود وي چې پاکه زه نو متولي کا شي کوته پیدا وي د دې په خاطر مشته څه استعمالوي پاند استعمالوي دې ترڅو دې ته څه دا چې موږ دا پاراګراف نه ولیکل او په دې کې زه یا چې دا ولښت نه راډیر دا مې کنټرول سی کړ سپونه لیکل شو درې پونه لیکل شو کنه په دې کې زه غواړم چې موږ ته یو مشخص لغت پیدا شي ارسه چیرې پاند په پاند باندې کلیک کړم کله چې په پاند باندې کلیک وکړم دا ضرورت شو دې بیا وکړئ یا د پاند سره په سان کې آرام باندې کلیک وکړئ پاند باندې کلیک وکړئ چې پاند باندې کلیک وکړئ راځي مو ته پیدا شو په دې اس آل اوغات په تولی کوي اتوره په تولی کوي چې څه وړي نشي درایسه هغه مشخص لغت چې تاسو وړئ چې پیدا کوي هغه د ذکر طریقه راشي اس په دې کې پر ځان ځای لغت طریقه لوک شمالي کړه لوک مالک اس په دې کې کسر لوک چې چیرته لیکل شوی دی هایلایټ کړی دی رنګ ور کړی دی وینئ دا ځکه په دې کې کله چې زوم لږ کې نږدې کې بیا توازن شي هیڅ ولر راکېږي په دې کې پوښتنه لوک چې چیرته لیکل شوی دی څه کړی دی رنګ ور کړی دی فرضاً په دې ماس کې یو بل لغت پیدا کړه دا ځکه مې نصیب الله وایي دا ځکه مې لیکلای دی چې د نصیب الله مت پیدا کړو او بل ځای درول صفه یعنی مت د شای پیدا کو نصیب الله په دې ځکه زه نصیب الله وایي نصیب الله سره کوم دا ځکه یعنی هر یو مشخص لغت چې وړي چې په دې کې پیدا کولای شي ای څه دنه خبره بل څه دي کې داسې پاند باندې خوش وای کنه مشخص لغات یا جملات چې پیدا کوي په دې کې کوي شي اس ریپلیس دی ریپلیس په واس کول پرځن زه چې نصیب الله مې کړای دی نه باید نصیب الله په بل څه ولې کړی شي دې په بل څه ولې شي کله چې موږ په دې کې دغه نصیب الله سل ځای لیکلای وي دا چې زب څه ګرځ زې پیدا کاوه بیا دا زب بدلو دا راستو زمانه ده دې پر بدلانه طریقه موجوده وي د نوم زر کې بدل شي دې په خاطر څه استعمالوي ریپلیس استعمالوي دې زر څه ده پر ریپلیس نه کلیک وکړو کله چې پر ریپلیس باندې کلیک وکړو متضابه خط پیدا شو دې ته شته کې وکړئ په داسې کومه لغت پیدا کړو پاند سیک نصیب الله ریپلیس ترولا یعنی پاند مې څه کړو نصیب الله پیدا کړو ریپلیس تشي یعنی په کوم نوم مدد شي ریپلیس شي یعنی بدل شي دا هم لیکل دی خو بل نوم مدد ته بدل شي بل نوم چې کې به کی ځان نه کوي ته ولي کوي فرضاً ما تابع ته ولي کړو دا مولي کړو اس په دې کې څه وی find next نو بل ځکه نصیب الله پیدا کوي ریپلیس خلیدا په وظیفه ریپلیس شي صرف په دیونه مو پته کزه چې نه ریپلیس آل یعنی چې څومره نصیب الله لیکل شي وي په ټول باندې راځي شي دا نصیب الله د خاتم شي د پیژل شو لیکل شي دې ته وکړئ زړه چې کو ریپلیس آل کوو دا چې لیکل دي all done we made one replacement
پای ته ورسره موږ دا یو نوم چې په ریپلیسمنت په بل باندې بدل کړو دې ته ورول هیڅ کزه د ځکه نصیب الله علیکم نصیب الله پیدا کوي نه پیدا کوي ځکه اخو لره شول نو څه طریقه لري افتاب نه لیکلای چې افتاب مولي ګراو دا سره کوم یا دنا و اوس وکړئ دا څه بشړنګ و یو بل داس نو چې په دې ګډه تکرار شوی چې وي एग्जांपल نه ده کيو یو ځای ده نه زیرو غات پاینټ کو باندې باندې مطلب کړو دا څه یو طریقه یو مولکول یو ډیر زیات کړ شوی ده کنه زله چې دا یو نه یو ورته ولي کړی شي یعنی ار وسره ځ پاشي خري ولي کړی شي یو ار ار سره ریپلیسمنت او په د پوزي کې مې یو لیکلای ده کنه او زه چې دا چې دا بل څه باندې ریپلیس شي په یو ورته ریپلیس شي چې باندې یو کړی دا ورزم کا او دار کچېر په یو باندې څه له وکړه د ته متوجه شي فاین میکرو دا چې کې مې شریک کړی یو که ریپلیسمنت کلیک کړو په شي بدل شو یو یعنی بیا بل څه ترلو دا ریپلیس شي بیا بل څه شو دا ریپلیس شي ان یو ریپلیس کیږي زوایش نه ټول د پیوځي ریپلیس نه دا ریپلیس آل باندې کړو اوکې نو ټول د پیوځي څه شي چینج نو ټول تقریبا دا چې سم راوي چې دا وکړي یو یا دا یو لیکل شوی په ټول پاراګراف کې چې دا شې برابر شو په یو باندې کلیک کوم ټیک او دې ستورشه اس په پاینټ کې زه یو طریقه یو ورمنې کینځ کې چې څومره یو لیکل شوی راځي په دې چې ودا کړی دي په یو ودا کړی په یو ورنه کې دې چې تاسو په بل څه بدل کړئ روشه ریپلیسمنت تا د یو ورځ د یو په بل څه بدل پښتو لیکنه دشته دې تاسو کا پرنه زوړ چې په افتاب د بدل شي چې باندې په افتاب باندې ریپلیس آل باندې مطلب وکړو ټول د ریپلیس شي اس په دې کې څه دی دا افتاب ونه شي کای فارسی یعنی د یو په ځای ټول څه وړي کړای شو افتاب وړي کړای شو نو که ضرور شو افتاب وړي کې په دې کې په پاینټ کې افتاب سره کم شو په دې باندې خو شوړي یو مشخص لغات بدلول یا یو لغات په بل لغات باندې څه تبدیلول یا پیدا کول د بل سلیکټ او چې دا کې مهمه نه راځي دا سلیکټ شي پرسته سلیکټ آل ترولا سلیکټ آل هیرو دا باندې سلیکټ آل چې په دې باندې کلیک ټول لیکنه څه شول انتخاب شول دې لپاره شارټکټ تاسو کنټرول ای استعمالولی شئ کنټرول ای چې وایي چې کیږي ټول انتخابېږي ان لیکنه انتخابولای شئ دې ضروري آل سلیکټ آبجیکټ کله چې په دې باندې کلیک سره چې خاطر استعمالي دا موضوع په انسرټ راوړم زه انسرټ راوړم دا چې می آبجیکټ وګورم دا دې چې آبجیکټ په اړه ورځم اسماعیل دا صحیح دی کنه دا مرګ سره او زه غواړم دا آبجیکټ څه شي دا سلیکټ دې باندې کلیک کا سلیکټ آبجیکټ دې ته وکړئ یو د سلیکټ آبجیکټ نه لګو چې په هدف باندې پوه شي سلیکټ کړه یې چې ځکه انتخابول کنه انتخابي کنه د موسپنټر ویني د سیکاره ماده پای په ماده کله چې روشه دیستا او په سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک وکړه کسې ویني علي کله نه انتخابي ویني دا چې جامع علامات سي بیا لیکل نه انتخابي کله څه پروشه شپه څه شو دا انتخاب شو یعنی خی آبجیکټ شکل څه کوي انتخابوي کنه نه انتخابوي دا ځکه نوم نامه نیمه سلیکټ آبجیکټ یعنی خی آبجیکټ څه شي اده سلیکټ او کچره آبجیکټ نه ویل کولای به کنه څه کولای شي سلیکټ کولای شي او کچره د بده باندې کلیک کړی سلیکټ آبجیکټ روشه د څه لیکنه نه انتخابي نو د ټول انتخاب کا په دې کو خلی آبجیکټ څه کیږي سلیکټ کیږي انتخابي کی مهم ځای نه راځي چې تاسو خپل انتخاب وایي شي دې ستاسو خپل آبجیکټ ول نسلټ کوي کنه تاسو خیر بعض وخت ته ضرورت کیږي select all page with similar formatting ټول پیج د چشي select شي یعنی کا چیر object وی کا لیکنه وی کا کیم فارمټ وی ټول د چشي انتخاب شي
دا کې مهم نه دی چې دا شو مهم نه دا سلیکټ پین تشته ویل کېږي دې ضروري یو مدا ارجنټ انتخاب کړی دی کنه یو زبرا جوړ کړی دی لازم یو بل راکړو یو بل چې د بل پین باندې پوښښ پین تمره ضروري دی نه خیر کړو ولای دا مزاد بیا وی څه شو دې ستورو سلیکټ تا په سلیکټ ار باندې خبره اورنج ټول لیکنات چې سلیکټ کوي سلیکټ آبجیکټ باندې خبره وکړي دا پرمټ نه خبري سلیکټ پین باندې خبره کوي چې کله سلیکټ پین باندې کلیک وکړو مو دا غواړم نو پروسس شو په دې کې استر ګلامه ویني کله چې په دې باندې کلیک وکړو ویني د یو شای ورک شو دا پاسن کې د غازي کې موجود دی خلی هایټ شو پړ شو ویني ډاون ایرو 3 دا ایرو علامه چې دوی راځي شي هایټ شي چې په دې باندې کلیک څه شو لا هایټ شو ډبل څه لیکل دي دا ری باندې کنه چې دا ری باندې څه شي هایټ شي ډبل سیملی پیس دی کنه قسمی دی خندوار په مخ کنه دې باندې کار کوي څه شي هایټ شي دا شکل داسې لګي چې خندري شي کنه خالي صرف دې باندې ابجیکټ یا خودلای شي یا پټولای شي څه شو کله ته ضرورت کیږي خو په دې کې څه پوینټ ریپلیس دا وازدا کې دا ډېر مهم دي د نیر د پرڅ نیر شارټکټ یا استعمال وای شي دې پر واسطه پښتنه نه تاسو یو په دې باندې کور وکړئ